السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سحر په منځ کې څومره قرائت پکار دی؟ سحر په منځ کې قرائت چې دی نو دغه صورتونه چې فقهاو کوم ذکر کړي چې دیوال مفصل دی ښه چې هغه د قرآن کریم د سر نه شروع دي او دا تر سورة البروج پورې دي. دا مستحب دی ښه مقصد دا مستحبه طریقه ده. بعضې فقهاو ورته سنت ویلي دي او د هغې نه علاوه د بحر الرائق قول دا دی چې په کار دا دي چې هغه صورتونه پکې وویلی شي چې په هغې کې آیاتونه اوږده وي ښه اوږده آیاتونه پکې وي. او دریم قول دا دی چې په دې کې کم از کم 10 آیاته یا د 10 آیاتو نه سیوا تلاوت کول چې دی دا سنت او مستحب راغلی دی. دواړه قوله دي پې خو به هر کیف مختصره خبره دا ده چې د سحر منځ د نورو منځونو نه اوږد کول پکار دي کله چې سړي ته څه عذر د شریعت د لحاظه نه وي. کله کله داسې وي چې مقصد مزدورۍ والا مزدورۍ ته روان او دلته په اوږد مزد کې راګیر شي نو د هغه ته مقصد هغه خپله نوکري او هغه خپله مزدوري په هغې کې ورته خدشه او نقصان پېښېږي نو بس بیا دې لنډ منځو کې خیر دی. دویمه پوښتنه دې دا ده چې بیت الله شریف کې مونځ کېږي که نفل کې که فرض مونځ کې که جمع سره کې مخې ته دې خلک تېرېږي نو د دې څه نو یو د بیت الله شریف په حدودو کې دنده دي مطاف کې مثلا سړی ولاړ دی نو مطاف کې چې ولاړ دی نو که دې مخې ته تېرېږي هلته هجوم دی عموم بلوا ده بس څه مسله نشته ښه. او د مطاف نه علاوه په نورو ځایونو کې کوشش پکار دی چې سړی په داسې ځای کې ودرېږي چې هلته د خلکو تګ و راتګ کم وي د ده په نسبت او که بیا هم څوک تېرېده نو هلته کې ګڼه ډېره زیاته ده او هلته د هر مکتب فکر خلک دي بس ته خپل لمونځ کوه تا ته څه نقصان نشته که ستا مخې ته څوک تېرېده محاسبه به د هغه سره وي ښه.